حقیقت عزت دی ګران تعالی ځان دی دا افغانستان دی دا افغانستان دی په امن دی وی دا د مینې کان دی دا افغانستان دی دا افغانستان دی د سپېڅلې خاورې په ټټر ایښې ګلو ندی شپای هم رڼاوې په بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو ستړي مسئ په دې هیله چې جوړ روغ ویاست. الله تعالی مو ژوند له نیکمرغیو خوشحالیو ډک کړه. دوستانو بیا هم الحمدلله موږ د مدرسې برنامه لرو. تاسو ته بهتر معلومه ده چې مدرسې د تعمیراتي برخو کې موږ تقریبا قرضدار یو او د دغه قرضدارۍ لپاره مو په ټولو مؤمنانو باندې غږ کړی دی چې په دې برخه کې تاسو کومک او مرسته وکړئ او خالق جل جلاله به زموږ دغه قرضداري ادا کړي او دغه ځای به الله تعالی جل جلاله نور دې ته جوړ کړي چې تدریس او درس پکښې وشي. نو موږ د اوسه پورې دا ځای افتتاح کړی نه دی ځکه دغه خپله ساختماني شرکت حق پاتې دی چې باید هغه ورته تادیه کړل شي ورکړل شي او سره په ضمن کې د دې ځای اړوند کوم کوچني کارونه چې پاتې دي چې د ټول مکتب مرکز لوازم د تخته د میز د چوکۍ ده او ورسره مارکر او قلم او کتابچه ده او فرش دی. تر ټولو مهم شی دا دی چې هندارې او بیټرۍ نور ټول کار خو الحمدلله سوی دی. د بر کار چې پنکې او ګروپان او ساکټونه او ټول شیان الحمدلله سوی دي. فقط او فقط غټ کار چې پاتې دی د بیټرۍ او د شمسي هندارې چې د ځای په برق جوړ شي او د شاګردانو طبعا ټول مؤمنان او په عموم کې ټول خلک په دې خبر دي چې یو په افغانستان کې برق نشته، په قندهار کې بیا تقریبا چې اوبه یې برق او په اوبه نه برق نشته. تقریبا د یوې میاشتې راهیسه برق نور زموږ څخه خدای پاماني کړې ده په ډېرو اوقاتو کې. نو دې لپاره موږ غواړو چې دغه برق هم جوړ شي او چون سهار څه تر ماښام پر شاګردان یې په یخ او په ګرمۍ کې چې په ګرمۍ کې دلته کندهار ګرمي سخته ده طبعا به کولر او پنکه ضروري وي. نو دوم شی چې د ځای غوړی دی چې دغه ځای ورته برابر سي یا کانکریټ یا مزایکه سي او دغه دوړې و دغه چاپېریال سم سي او دغه دوړې و خاوره و ډبرې دا ورکې سي. نو دې لپاره موږ پر ټولو مؤمنانو باندې غږ کړی چې راځئ ټول په ګډه باندې دا پور ادا کړو او دا کار الله تعالی جل جلاله موږ تاسو ته رانصیب کړي چې په دې برخه کې کومک او مرسته وکړو. نو د همدغه کار په اساس باندې زموږ سره د الرحمه انسټیټیوټ ټولو شاګردانو چې نومونه به تقریبا چې یعقوبي صاحب ولیکي دا ټول اجنډیان زموږ سره کومک کړی دي. $950 $950 د دې لپاره قرضداري برخه کې کومک کړی دي. رب عز وجل دې د دې ټولو صدقات قبول او منظور کړي او رب عز وجل دې توفیق ورکړي چې لا هم د خپلو مظلوم وطنوالو سره چون دوی هم شاګردان دي او استادان دي د الرحمه انسټیټیوټ چې د همداسې په دغه فیلډ کې دغه تدریسي بهیر کې د خپلو وطنوالو سره کومک او مرسته وکړي او 100,000 افغانۍ بیبي مور له کاناډا څخه د همدغه قرضدارۍ په برخه کې کومک او مرسته کړې وه. الله تعالی دې د دوی مرسته قبوله کړي او الله عز وجل دې دوی ته توفیق ورکړي چې لا هم دغه قرضدارۍ کې کومک وکړي تر څو دا صفر سي او موږ په ډاډه زړه باندې دا نور پاتې کارونه ورته خلاص کړو. ما پر ټولو مؤمنانو باندې غږ دی راځئ ډېر کم کارونه یې پاتې دي د دغه کمو کارونو لپاره لاس په کار سو او تاسو په خپلو سترګو باندې او زموږ په ژوند کې دا ووینئ چې دا ځای نور افتتاح او درس او تدریس ته آماده شو. نو ما مخکې هم یادونه وکړه چې دغه د برق او د بیټرۍ کارونه یې پاتې چون په دې برق ډېر دی باید په ډېره برخه باندې برق ورته راسي. بیټرۍ هم باید تقریبا څو بیټرۍ غواړي. موږ چې په دغه کې حساب ورته کړی وو د بیټریو د لیتیم بیټرۍ تقریبا هم له ذهنه وتلی دي خو دغه برق چې دی دلته باید ډېر برق جوړ شي چون دغه اطاقونه او هغه د مدرسې بخش ته او د مکتب بخش ته او دغه
آنلاین مدرسې بخش ته دي. ټولو بخشونو ته باید څه وسي، هغه برق جوړ او څلور ساعتې چې تر څو دغه درس او تدریس مخه خنډ نه سي. بل مهم شی په دې ځای کې د کتابتون جوړوله ده او چې دا د وزارت معارف څخه شرط هم دی د جواز اخیستلو لپاره، او لابراتوار چې شاګردان ورباندې تجربې وکړي هغه لابراتوار هم دلته ضروري دی. په دې ټولو برخو کې ستاسو کومک او مرسته اړینه ده. نو دا زموږ هغه راپور چې موږ ته پیسې راغلي دي، که 1 افغانۍ راسي، که 100 راسي، که 1000 راسي، او دا ټول موږ هغو مؤمنانو دپاره اطمینان او ډاډ ورکوو چې د دوی پیسې موږ ته راغلي او ورته چې ستاسو پیسې په دغه ځای کې د قرضداري په برخه کې موږ ورکړلې. مخکې مو هم یادونه کړې وه چې تقریبا 25,000 قرضه، 25,000 څخه الحمدلله دا راټیټېږي اوس خبره 20,000 وسعه ته راغلې ده. نو الحمدلله چې نور ټوله برخې دا دي قرضداري ادا شوې ده، یعنې 4,300 الحمدلله موږ ادا کړې ده. نو د نور قرضداري د ادا کولو په هیله باندې او رب عز وجل دې ټول ته اجر درکړي. تر بل پروګرام ستاسو ته چوپړ ترازو پر ستر خالق الله عزوجل متعال رب جل جلاله مسپارو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوندې مې پکې پته عزت دی ګران تعالی ځان دی دا افغانستان دی دا افغانستان دی په امن دی وي دا د مینې کان دی دا افغانستان دی دا افغانستان دی دې سپېڅلې خاورې په ټټر ایښې ګلونه دي شپه یې هم رڼاوې په ډېوو یې رنګین غرونه دي څرنګه چې ستورونه یې ډک زرین اسمان دی دا افغانستان دی دا افغانستان دی خوندې مې پکې پته عزت دی ګران تعالی ځان دی دا افغانستان دی دا افغانستان دی په امن دی وي دا د مینې کان دی دا افغانستان دی دا افغانستان دی دا چې بهیږي مسندونه یې په شور باندې اخلي سرچینه د شهید وي